امام واقدي او دوه ملګري. امام واقدي وایي زما دوه ملګري وو، یو له هغو څخه حشمی وو. موږ درې واړه په خپله ملګرتیا کې دومره کلک وو لکه یو تن. امام واقدي وایي زه یو وخت د سختې مالی پریشانی سره مخامخ شوم، یعنی خبره تر سخت مسکینیته پورې ورسېده. اختر ته هم لږ وخت پاتې وو او زمونږ په کور کې هم څه نه وو. ښځې مې راته وویل موږ خو به صبر وکړو، مګر زامن به دې څنګه اختر تیر کړي، په داسې حال کې چې د همسایګانو زامنو به ښه لباسونه اغوستي وي. امام واقدي وایي خپل حاشمي ملګري ته مې خط ولیږه، د یو څه قرض غوښتنه مې پکې لیکلې وه. هغه حاشمي ملګري مې په یوه داسې کڅوړه کې درهم راولېږل چې مهر پرې لګول شوی و او پرې لیکل شوي و په دې کڅوړه کې 1000 درهمه دي. ما هغه کڅوړه خلاصه کړې لا نه وه چې زما د هغه بل ملګري خط راورسېد. همدا خبره پکې لیکل شوې وه لکه څنګه چې ما هغه حاشمي ملګري ته په خط کې لیکلي وو، او دا غوښتنه مې کړې وه چې یو څه پیسې په قرض راولېږه، اختر را روان دی، په کور کې هیڅ نشته. امام واقدي وایي ما هغه کڅوړه بغیر له خلاصولو هغه ملګري ته ورکړه. زه لاړم په مسجد کې مې یوه شپه وکړه، له خپلې ښځې نه ډېر شرمېدم. کله چې زه کور ته داخل شوم خپله ښځه مې د خوشحالي په حالت کې ولیده. زه په همدې فکر کې وم چې هغه حاشمي ملګري مې هغه د درهمو کڅوړه همداسې مکمله راوړه. په موسکا یې راته وویل زیری در کوم په هغه کار باندې کوم کار چې تا د ملګرتیا لپاره کړی ده. امام واقدي وویل کوم کار؟ حاشمي داسې وویل کله چې تا له ما څخه د قرض غوښتنه وکړه نو له ما سره یوازې 1000 درهم وو، ما هغه تا ته در ولېږل، نو زمونږ په کور کې هم څه نه وو. د همدې لپاره مې هغه بل ملګري ته خط ولېږه او ما د یو څه قرض غوښتنه ترې وکړه. کله چې هغه ملګري ما ته قرض راولېږه هماغه د درهمو کڅوړه وه، کومه کڅوړه چې ما تا ته در کړې وه. څرنګه چې ما مهر پرې لګولی و په هماغه حالت کې بیرته ما ته راورسېده. حاشمي زیاته کړه او ویې ویل بیا ما دا مشوره وکړه چې 100 درهمه به هغې ښځې ته ورکړو او 900 درهمه به موږ درې واړه په خپل منځ کې سره وویشو. کله چې ما دا کار عملي کړو نو زموږ واقعه د وخت خلیفه مامون رشید ته ورسېده. د وخت خلیفه دوی راوغوښتل او پوښتنه یې ورڅخه وکړه. درې واړو ملګرو هغه څه ورته بیان کړل کوم څه چې د دوی په منځ کې تیر شوي وو. د وخت خلیفه امر وکړ او درې واړو ملګرو ته یې 2000 دیناره ورکړل. په 2000 دینارو کې 1000 دیناره د هغې ښځې لپاره او 2000 دیناره د واقدي او ملګرو لپاره یې. یو بې وزله یو شتمن ته وویل که زه ستا په کور کې مړ شم نو څه راسره کوې؟ شتمن سړي وویل کفن به درکړم او خښ به دې کړم. غریب وویل نن چې ژوندی یم جامې راته واخله، سبا چې مړ شم بې کفنه مې خښ کړه.